السلام علیکم ملګرو، نن مې د ډېره خشته او ډېره یونیک فني ویډیو وروړې ده چې دا یو تن دی ینګ هلک دی او هغه کله د بابوجي په آواز کې خبرې کوي، کله د دا جانانې څه دی پښتو ایکټر د هغه په آواز کې خبرې کوي، کله د یو بوډۍ ښځې په آواز کې کله خبرې کوي، کله یو بوډا بابا. او ډېر زیاته انټرسټینګ ویډیو ده، وګورئ تاسو له هم ډېر خوند درکړي. ډېره مننه کوم او مشران ووایي چې کسان لږ تنګ شوي دي او څه ورته ووایه نو نو دا خو زما میمیکري ده د ملګرو ووایي چې دا کسان لږ خفه شوي دي که نه نو لږ خوشحاله که نو زه به تاسو ته یو دوه درې څلور قسمه اوازونه وباسم. په دې کې یو د بابوجي اواز دی او بیا ورسره هغه پوخ دی. هغه وایي چې بابوجي دا کیمره څوک نه اخلي، وایي چې دا تغلا ده. دته وګوره راوړه دی خو دا خو ما لرور د لندن نه رالیږلې ده. مننه. بلکې بیا وایي چې او خدا حکومت ده، حکومت اخواشه چې خو دا ماډل مې راخوشی کړی دی، بریک پکې نشته. بیا هغه یو ځای کې وایي چې دغه دی لندن ته ځي نو وایي چې اخواشه لکه اخواشه ټیکټ مې راختی پر پیچ به راسه نه اچوئ لندن ته روان یم، ګپ شپ نه دی، دا مې خپل قسمت دی. بیا چې لندن ته ورشي نو هلته وایي او خو لندن دا ځای خو ډېر ډاډ دی دا لا څنګه لندن دی، روزګار هم پکې نشته دی. بیا یو بل اواز د لمزیب مجاهد تاسو به پیژنئ جانانې چې ورته وایي هغې کې وایي هغې کې به ته یو وړه شان دغه وکړم لطي په شان چې یاره داسې ګارو شو چې یو ورځ رانه پلارې ته بوسي واوري نو پلارې مې د مونږ درې وروڼه نو زما د یو ورور دی وی چې یاره زویه لکه ته له څه وکړم بازار ته ځم او جمع دی نو ته به څه غواړې نو هغه ورته وي چې یاره دا چې داسې کار وکړه چې ما د واسکټ راوړه نو چې به یې د دې بل نه تپوس وکړو نو ده ورته وي دا چې ما د صرف جرابې راوړه نو چې زما نمبر راغی نو ما ته وایي زویه جمع دی ته د څه وکړمه نو بس ما ورته وي یاره دا چې جمع دی نو بس ما د وړوکې شان واده وکړه. بیا دې کې بل د ابۍ اواز دی. ابۍ وایي چې ښه بچه زموږ دا قسمت خراب دی زویه خو چې چاته به ځو چې زموږ په دې قسمت باندې به څه تندر را پرېوځي. ښه زویه پرون مې هغه څه شی ورته وایي هغه کارډ راواخیستو ما ویل چې زه به لاړه شم د بېنظیرې دا پیسې راغلي دي خو چې ورغلم زویه جو هغه شی تش وخت او داسې خفګان کې تېراله ما ویل جانۍ له به بې څه وکړمه. بیا پکې بابا اواز دی. هغه ورته وایي چې تا ته ما نه ویلي چې مزه ما درته وویل چې په جیدې راولم دوو ډیرونو والا او چې کوم دی نو د ځان څه به دې بوځم نو د بېنظیرې دا پیسې لازمې وي که نه زه لازمې وم چې ما څه په جیدې کې ته دې وي. بل زمونږ د شهنشاه نوم دی دا کسان یې په ګلوبټ پیژني د هغه اواز دی. هغه وایي چې ګمانې که د خودي وبخي داسې کار دی که نه چې زما ته هلته چې کوم دی نو د دې شتګدي بابا سره خوا کې دیره ده نو چې د چا د خیره سره د واده کار نه کېږي ما ته دا شی تعویضان به ورته وکړم. نو ویډیو تاسو وکړه، امید دی چې تاسو به ترې ښه خوندونه اخلي. فني ویډیو ما ته مخې ته راغلی چې تاسو سره یې هم شیر کړم.